عزتمند چرته هم دروغ موایي، همیشه د رښتیا او د حق خبره کوئ. که چیرته تاسو ته په دروغو کې نجات ښکاري بیا هم دروغ موایي، ځکه په دروغو کې هلاکت دی. دروغ انسان چې کوم دی کندې ته غورځوي. د بخاری شریف او د مسلم شریف حدیث دی، رسول الله مبارک صحابه کرامو ته فرمایل چې د مخکینی امتونو درې کسان یو ځل چیرته په سفر باندې روانو، ناصافه په لار کې باران راګیر کړل. دوی د باران د بچاو دپاره په غر کې یو غار ته وردننه شول. په دې دوران کې یو غټ کاڼی راغی، د غار په خوله کې را وغورځېدو. په دې باندې د غار خوله مکمل بنده شوله. دوی یو بل ته وویل قسم په الله د دې مصیبت نه به تاسو ته هله نجات میلاویږي چې کله موږ او تاسو هغه عمل الله جل شانه ته په وسیله کې پیش نکو، کوم عمل چې موږ او تاسو خالص د الله د رضا دپاره کړی دی، د ریا او د شهرت دپاره نه دی کړی. دا یو اوږد حدیث دی محترمو. بیا په دوی کې چې هر یو کس کم نیک عمل خالص د الله د رضا دپاره کړی و، هغه الله جل شانه ته په وسیله کې پیش کو او دعا یې وغوښتله. نو اخر الله جل شانه دغه کاڼی د غار د خولې نه لرې کو او ټول صحیح سالم راووتل. په نزهة المجالس کې د امام رازي رحمه الله په حواله دا حدیث نقل شوی دی چې یو کس نبی علیه الصلاة والسلام ته راغی او ورته وویل ای د الله حبیبه، زه دا اراده لرم چې اسلام راوړم، خو زه د زنا سره، د شرابو سره، د غلا سره او د دروغو سره محبت لرم. دا ټول په یو ځل نشم پرېښودلی. تاسو ما ته یو څیز وښایئ چې زه هغه پرېږدم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل اترک الکذبه، دروغ پرېږده. ده چې کله دروغ پرېښودل او اسلام قبول کو، بیا د زنا طرف ته یو ورځ اراده وکړله. د ځان سره یې په زړه کې وویل که چېرته زما نه نبي علیه الصلاة والسلام تپوس وکړي چې زنا دې کړې به او که نه، که زه ورته اقرار وکړم نو ما ته به کوړې راکړي، او که دروغ ورته ووایم نو ما د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره وعده کړې ده چې زه به دروغ نه وایم، نو وعده به ماته شي. زنا یې پرېښودله. دغه شان یو ورځ د شرابو او غلا اراده وکړله. یو ورځ دی انسان د شرابو او د غلا اراده وکړه، نو په هغې کې هم دا سوچ وکړو او هغه یې هم پرېښودل. بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته راغی ای د الله حبیبه، په یو رښتیا ویلو سره تا په ما باندې د جهنم ټولې دروازې بندې کړلې. نو عزتمند ورونو، رښتیا ویل، هر وخت کې د رښتیا ویلو په زړه کې اراده لرل، د رښتیا ویلو عزم کول، یقینا دا انسان ته نجات ورکوي او الله پاک بیا انسان ته د رښتیا ویلو صله هغه په دنیا کې ورکوي. نو همیشه رښتیا ویل پکار دي، د رښتیا عادت جوړول پکار دي.